زموږ عجبه وطن دی دلته که د ډمتوب مقابله وسوله هم به پاکستانی اول نمبر راځي په ایران کې دا اوس د قرآن د حافظانو د قرت مقابله وسوه یو الک د محمد ابوبکر په نامه باندې دا پوزیشن کې رالی هغه په اولو نمبرو کې رالی پاکستان کې اول د دنیا پر سطح دویم نمبر دا الک رالی او عجبه خبره دا ده هلته هغه ایرانیان چې کله نوم اخلي د پلاني و د پلاني و د پلاني دا یې نه دي ویلي چې د محمد ابوبکر چې دی دا نمبر والمحمد چې دی د پاکستان هغه دغه نمبر رالی د ابوبکر د مابین زه وایستی او زما او ستا ایمان هغه ابوبکر دی څومره عجبه خبره ده وګورئ د ټیک ټاکران زامن وروره کله وزیر اعظم راغواړي کله صدر راغواړي کله داخله او خارجه وزیر راغواړي د تسلی دپاره د پروتوکول دپاره د اعزاز دپاره د حافظ د قرآن د خالي علما پسې ګرځي چې یاره ورغلی وای د څه مطلب حوصله مې کړې وای چې ماشاءالله تا څنګه قرآن ووایي څومره عجبه خبره ده عزیزانو زما او ستا په وطن کې یو بچی د قرآن مقابله کوي هغه په ایران کې کوي او په هغه لوړو نمبرو کې راځي دا څومره لوی اعزاز دی